YouTube automation سسیز دی په YouTube automation به کار څنګه کوو YouTube automation د موږ څومره ارنینګ کولی شو او څنګه کولی شو که چېرې تاسو دا ویډیو کمپلیټ وکړه دا د YouTube automation کمپلیټ کورس دی او ان شاء الله په ساده پښتو کې او الف نه یا پورې A to Z به ته په YouTube پوه شې او په 2-3 منث کې به ان شاء الله ته یو کمپلیټ یوټیوبر یې او ارنینګ به کولی شي اول خبره دا ده چې یوټیوب ولې یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی چې په تش موبایل د کور نه د دکان نه او که ته هر ځای کار کولی شي هغه هم په زیرو انویسټمنټ سره د کمپلیټ کورس به موږ په 6 چپټرو کې کمپلیټ کوو اول چپټر دی یوټیوب چینل یوټیوب چینل به څنګه جوړو او د کومو غلطونو به ځان ساتو اول به ځان له یو نیو جیمیل جوړ کړو په زوړ جیمیل به چېرته هم چینل نه جوړوئ دا د یوټیوب الګوریدم دی چې کله هم په نوی جیمیل کې هغه ته بوست میلاویږي چینل دې جوړ کو بیا دې نیم خیال کوئ چېرته هم نیم سره جانی کوکو او یا دغه شان 444 یا 007 وغیره مه لیکئ لکه مثال کې عباس کوکو یا بلال چپن وغیره نیم به همیشه د خپل نیچ سره ریلیټډ لیکئ او دا به اوس موږ ته اوس په چپټر 2 کې پته لګي نیچ څه څیز دی نیچ مطلب دا دی چې ستا څه کنټینټ دی یعنې ته څه باره کې ویډیو جوړئ په ساده پښتو کې مطلب دکان لکه اوس ستا د کریانې دکان دی کلي کې نو خلک به ستا دکان ته هله راځي چې د کریانې سامان یې پکار وي لکه چیني چای وغیره اوس چې یو کس ویښته کټ کوي نو هغه به تاله راځي بلکل نه نو داسې مطلب د نیچ هم دی چې اوس ته ویلاګ جوړئ نو صرف د ویلاګینګ ویډیوز به اپلوډ کړئ یا کوکنګ شو گیمنګ شو او که هر څه کنټینټ جوړئ نو صرف په هغې نیچ کې به ویډیوز اپلوډ کړئ اوس نیچ به څنګه ته معلومې چې زه په کوم نیچ کې کنټینټ جوړ کړم نیچ همیشه هغه سلیکټ کوه چې کوم کار ستا هوبي وي او یا پکې ته انټرسټډ یې لکه اوس ته ټریول کې ډېر نو ټریول ویلاګینګ ستا کنټینټ شو که ته یو ټیچر یې نو چې ته کم لیکچر ښه پړاوی هغه اپلوډ کوه که ته هر کار کې او که ستا څه هم خوښ وي په هغې کنټینټ جوړوه هغه ستا نیچ شو خو لکه داسې به نه کوې چې نن ته ویلاګ جوړ کړو او سبا ته بیا کامیډي گیمنګ یا بل څه کنټینټ اپلوډ کړې چې په کوم نیچ کې ته ویډیو جوړی هم هغسې ویډیوز به په یو چینل اپلوډ کړې او کنسسټنټ به اپلوډ کړې داسې به نه کوې چې تا یو ویډیو اوس اپلوډ کړه یو دې 20 ورځې پس اپلوډ کړه د کنسسټنسي دا مطلب نه دی چې ته روزانه ویډیو جوړوه چې ته په هفته کې 2 ویډیوز جوړئ نو په هره هفته کې 2 ویډیوز اپلوډ کوه لکه هره منډه او فرایډه لا ویلچې او سټرډه ځکه چې کنسسټنسي په یوټیوب کې ډېره ضروری ده که ته کنسسټنسي سره کار نشي کولی بیا یوټیوب ستا لپاره نه دی سوري په ویډیو کې د ټولو نه اهم کردار ایډیټینګ او تمنیل وي ځکه چې یو ویور به ستا ویډیو هله کلیک کوي چې ستا تمنیل ښکلي وي تمنیل به څنګه جوړو د دې سمپل رول دی لومړنی شوکینګ لکه دې تمنیل ته تاسو وګورئ ټاپ 10 شوکینګ مومنټ نو سړی حیران شي چې داسې څه تندر راپرېوتی دی په دې باندې نو کلیک یې کړي دویم دی یوزډ اندر یوټیوبر پیج ان یور تمنیل لکه مثال ته اوس ټرینډینګ کې وي لکه نوی آیفون راغی ګاډي یا ملک کې نوی کار وشو او ته په خپل تمنیل کې ایډ کو نو دا ډېره ښه سټریټجي ده چې ویورز ګین کړي ورسره نمبر 4 دی کمپیریزن لکه دوه موبایل کمپیریزن کول شو یا دغسې لکه د عمران خان یا نواز شریف په دې پول وروسته چې ته تمنیل جوړئ نو 100% چانس به وي چې خلک ستا ویډیو کلیک کړي او وګوري اوس تمنیل خو تا جوړ کړو خلک به یې ګوري هله چې ستا ایډیټینګ ښه وي نو راځئ اوس چپټر 4 ایډیټینګ ته ایډیټینګ کې د یو څو بیسکس دي چې د دې به ضروري خیال ساتئ لومبی دی کټینګ اینډ ټریمینګ چې کله ته کلیپس یو ځای کې که هغه هر څه ته ریکارډ کړي وي نو فضول چې کم اوږده کلیپس وي هغه به ټول درکړي بل دی ټیکسټ اینډ ټایټل که چېرې ته څه لیکل کول غواړې نو خیال ساته چې کلیر وي چې کومه ویډیو وي د هغې ریلیټیبل وي بل دی بیکګراؤنډ میوزیک که بیکګراؤنډ میوزیک یوز کوې نو چې کاپي رایټ فری وي او والیوم به بیلنس ساتې چې نه ډېر تیز وي او نه ډېر سلو وایس اوور به همیشه کلیر او چې ستا د ویډیو سره میچینګ کوي د موبایل
دپاره دغه یو څو ټول دي که ته هر یو یوز کې او پوهیږې پې زه درته دا نه وایم چې دا یوز کا او دا نه کیپ کټ دی انچارټ دی کاین ماسټر دی چې کم ستا خوښ وي ایډیټینګ پې کوه اخري چپټر ډېر ضروري دی ځکه چې دا هر څه مونږ کوو نو دا مونټایزیشن دپاره کوو یوټیوب پیسې ولې ورکوي او په څه ورکوي په دې ځان پوهه کړي 4000 घंटा واچ ټایم او 1000 سبسکرایب دا د یوټیوب کرایټیریا ده چینل مونټایز کېدو لپاره نه ورکوي ستا په ویډیو چې کوم ایډ چلیږي تا ته د هغې پیسې میلاویږي یو کمپني ده هغه په یو ایډ چلولو باندې $1 ورکوي یوټیوب ته چې د هغې ایډ ستا په ویډیو وچلیدو نو 55% ته واخلي او 45% یوټیوب ته میلاویږي ستا چینل هله مونټایز کېږي چې کله 4000 घंटा واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر پوره شي او که تاسو ډیټیل سره یوټیوب فل کورس غواړئ نو کمنټ لازمي وکړئ که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو اپریشیټ ضرور کړئ او که څه غلطي شوي نو اصلاح هم ضرور وکړئ ډېره مننه د الله په امان